یم عجیز ستا بنده ستا غلام کبریا ستا کرم ستا احسان ما معافی اللہ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بشیر مدهوش د پکتیا ولایت د سید کرم د ولسوالۍ څخه سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده، دلته چې کله نوې میاشت راښکاره شي، که هغه د یوې ورځې وي یا د 2 ورځو وي یا د 3 ورځو وي، نو خلک بیا دعا کوي، یعنی الله ته سوال او زاری کوي چې یا الله دغه میاشت په امن تیره کړي، او همداسې نورې دعاګانې. شریعت د دې په اړه څه ویلي دي که نه؟ د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم كان اذا راى الهلال قال اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام ربي وربك الله هلال رشد و خیر. حضرت طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنه فرمای چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت دا و چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم میاشت ولیده نو فرمایل به ای الله دا میاشت په موږ باندې په امن او ایمان او سلامتی او اسلام سره راښکاره کړي، او دا به ویل ای میاشتې ستا او زما رب الله دی، ای الله دا میاشت د نیکي او د خیر. نو ګورئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله میاشت لیدله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د امن سوال کوه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د ایمان سوال کوه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د سلامتی سوال کوه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د اسلام سوال کوه. نو اوس هم کله چې یو چاته میاشت ښکاره شي نو هغه دعاګانې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه ثابتې دي، که هلته سوال د ایمان، د امن، د صلح، د سلامتی، د ورورولي، د اتفاق، د یووالي کوي، شرعا په دې کې کومه ستونزه نشته. زمکا گویا دا اسمانونا وائی چیو اللہ 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 اشتدے گنگا جبا دریا بنا وائی چیو اللہ 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 اشتدے چیو اللہ 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 اشتدے.